قصور کې په کنګنپور علاقه کې علي رضا په نوم یو بدبخته انسان چې د شپږ کلنې ماشومې سره زیاتې کړی دی او د هغې نه بعد یې هغه مړه کړې ده او مرۍ ته یې ورله پړی اچولی دی چې چېرته لرې غورځولی ده. هغه کس بیا څنګه معلوم شو چې دا ده کړي دي او د ده معلومات او شناخت څنګه وشو؟ خوږو دوستانو ویډیو راسره پوره وګورئ چې د ټول هر څه نه خبر شي او دغه منظم اوس څه ویلي دي دغه در سره هم شریکوم چې تاسو د ټول هر څه نه خبر شي او ټول معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي. خوږو دوستانو دغه ماشومې مور پلار وایي چې مونږ ډیر زیات په دې پسې وګرځېدو او ډیر زیات کوشش مو ورپسې وکړو خو دا مونږ ته میلو نه شوه. دغه ماشومې پلار وایي چې ما د نامعلومه کسانو خلاف رپورټ هم درج کو چې زما د لور پته ولګي چې زما لور چېرته ده. خوږو دوستانو کله چې دا مجرم شناخت شوی دی او د پولیسو یوه غټه کامیابي چې دغه مجرم یې نیولی دی او دا یې تاڼې ته راوستی دی نو د هغې نه څو ورځې بعد بیا دغه منظم خپل جرم قبول کړی دی او د هغه ماشومې ځای هم ښودلی دی چې ما په دغه ځای کې مړه کړې ده او ویلي دي چې دې سره د دې نه مخکې ما دغه غلط کار هم کړی دی. خپل جرم یې قبول کړی دی او داسې ویل کېږي چې کله د دغه ماشومې مور پلار په دغه ماشومې پسې ګرځېدل نو په دغه دوران کې دی هم د دغه ماشومې مور پلار سره ګرځېدلو او د هغې تلاش یې کولو خو د هغې مور پلار ته دا معلومات نه کېدو چې دا جرم بل چا نه او دا د خپل ګاونډي مونږ سره کړی دی چې د علي رضا په نوم یې دی او د شپږ کلنې ماشومې سره یې دغه غلط کار کړی دی او د هغې نه بعد یې مړه کړې ده. خوږو دوستانو داسې واقعګانې ډېرې زیاتې مخې ته راځي. مهرباني وکړئ تاسو په خپلو بچو خیال وکړئ او د خپل لاس لاندې وساتئ. الله مکه چې د چا بچو سره هم داسې ونه شي او الله دې د هغه ماشومې مور پلار ته د زړه صبر هم ورکړي. الله دې وکړي چې دغه کس پانسي کړی شي او دته سخته نه سخته سزا میلو شي. یو وړې او ماشوم پاکې ماشومې سره یې دغه غلط کار هم کړی دی او مړه کړې هم ده. مونږ دا ویډیو همدومره وه.